14 تاریخ لمانځئ، که د امان الله خان ازادي لمانځئ په 19 تاریخ ده، که د طالبانو ازادي لمانځئ خو په 15 تاریخ ده، په 14 ولې لمانځئ؟ او ټول محفل مو د درې رنګه بیرغ نه ډک کړی. په محفل کې مو د ملي اردو کالي چې دی ځوانانو ته ورغوستي. غواړئ څه ووایئ؟ غواړئ بیا غیر مستقیم نظامي جګړې ته لمن وهئ؟ خو تاسو خو منافقت کوئ. هغه منافق خلک یاست چې راپورته کېږئ ما سره لایف کې وایي چې زه مسلمان یم، زه اسلام سره ستونزه نه لرم، خو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولې 15 کلنې سره واده کړی؟ نو خو ته خو منافق یې، ځان ته وایي مسلمان اما بیرته په پیغمبر نیوکه کوي. راځي لایف ته راپورته کېږي چې زه عطا محمد نور د ټیک ټاک زه اسلام سره ستونزه نه لرم، خو د معراج شپه خو زما ماغزه نه مني. خو چې ماغزه دې نه مني خو مه وایه چې مسلمان یم. پس د تاسو شک دی په هر څه کې یار. خلک متباه کړه وم شپلول احساساتو باندې. د یو خورکۍ غږ کله چې دی پلی کوي ورته سر کوږ ونیسئ، هلته مو چې دی نور خلک جوړ کړي دي. باور وکړئ دومره انسان نه بې غیرته کېږي چې د خپلې خور ته ووایي چې د ډاکټر یو پخوانی کلپ راواخله، ایډیټ یې کړه، ټوټه ټوټه او پارچه پارچه یې کړه، هغه په سوشل میډیا کې واچوه چې به یې زه شیر کړم تر څو د هلک بدنامه کړم. اما تاسو تر کومه په دې خلکو تجارت کوئ؟ تر کومه پورې د اردو په اساکرو تجارت کوئ؟ تر کومه پورې په افغانانو چې مسافر دي تجارت کوئ؟ تر کومه پورې د ازادۍ په نوم ورباندې ټیکټونه خرڅوئ؟ تر کومه پورې یار کاروبار وکړه. نه لرې ماته وایه زه به درته یو سایډ ورک درکړم. او بیا مو غټ غټ تبلیغات شروع کړي چې راشئ دې محفل ته چې دا د ازادۍ ورځ ده. د دې ازادۍ ورځ کې تا څه ورکړه افغانانو ته؟ څه دې وکړه؟ ګډېدا دې راباندې واورېده، رقص و آواز دې راباندې واورېده، د رمشاه اندام خورول دې راباندې واورېده، ګل خان دې پیسه داره که. کوم هوټل سره چې تاسو په دې محفل کې قرارداد کړی د ګل خان دی، کوم هنرمند چې تا راوستی د ګل خان کاکا دی، کوم ویاندویان چې تاسو راوستي کینولیم دي په لیاز د خدای د اقل هنرمندانو ته خو په ورکه کې مه لیکئ چې کله زه راپورته کېږم ما ته چی شی ووایئ. جالبه ده چې په محفل کې ویل کېږي چې فلانکی راپورته کېږي دا چې دی نه یوازې دا چې په ټیک ټاک کې عطا محمد نور دی د ټیک ټاک او اوس تقاعد شوی سلمان خان دی، بلکې ډېر خوش لباس هم دی. یعنې څه؟ د ازادۍ په ورځ تاسو د خپلو کالیو صفتونه کوئ؟ یعنی نور څه نه لرئ، علم نه لرئ، ډیګري نه لرئ، پوهه نه لرئ، کومه حقیقي لاسته راوړنه تاسو پرته د ټیک ټاک نه لرئ. اوس راغلی یاست وایئ چې خوش لباسه ده. زه نه پوهېږم، زه حیران پاتې کېږم چې زه څه ووایم دې خلکو ته، په کوم شکل یې درته ووایم. اما غواړم دومره درته ووایم چې سر د نن نه که په امریکا کې کوم ډول محفل هم نیول کېږي د ازادۍ په نوم، د ښځو د حقونو په نوم، د استقلالیت په نوم او یا هم د مبارزې په نوم، دا محفلونه د ګل خان او د ګل مرجان په واسطه جوړ شوي هغه تګلارې دي تر څو د افغانانو جیبونه ترې پرېږي. دا محفلونه هغه څه دي چې پرته د فحشا او د ځان د صفت نور تاسو ته هېڅ هم نشي درکوی. اوس زه تاسو ته بدیل وایم ځکه زه هیڅکله نیوکه بې بدیله نه کوم. فرض وکړه زه په امریکا کې اوسم، خدای پاک مې د دې کارونو ته نه بیکاره کوي ځکه خپل کارونه مې زښته ډېر دي. تر اوسه پورې زه د ټیک ټاک په لایف نه پوهېږم چې څه رقم راشم. دا اوس مې ولې د ځان په شرمو وشرمو په ابتدا کې 3-4 ځلې. که زه داسې محفل ونیسم او زه غواړم ستاسو اړیکې م راواخلم ځکه واورم چې که زه غلط یم ما اصلاح کوي. که چیرته زه غواړم په امریکا کې داسې یو محفل ونیسم، مثلا په کالیفورنیا کې داسې یو محفل ونیسم، 3 میاشتې مخکې زه د کالیفورنیا د مشر سره په دې اړه اړیکه نیسم، هغه ته وایم چې وروره 3 شیان به ماته راکوي او دا زما مسلم حق دی د یو افغان امریکایي په توګه. اول به ماته تر ټولو لوکس ځای راکوي او دا درته درکوي. دوم ماته به میلمانه راکوي، نه یوازې دا چې زما افغانان به دلته راځي بلکې د امریکا مختلف خلک، هندي امریکایان، سوریایي امریکایان، اصلي امریکایان، دا به ټول دلته راځي تر څو ما وپېژني چې زه څوک یم، تر څو زما نوم دلته روښانه شي. او دریمه مسله ماته به رسنۍ راکوي. اوس چې کله ته دا 3 شی راکړې، ځای تا راکړه، خارجي میلمانه تا راکړه، رسنۍ تا راکړې چې دا پوښښ کړي، زه به څه کوم؟ زه به په دې محفل کې مدیریت کوم. مدیریت ته څه وایي؟ محفل به د قرآن عظیم الشان په تلاوت پیلوم. په محفل کې به د افغانانو یووالی ښایم، تاجک به پکې ښایم، ازبک به پکې ښایم، ترکمن به پکې ښایم،
پښتون به پکې خایم، د پښتون توري شرنګ به پکې خایم، د پښتون شمله به پکې خایم، په محفل کې به راتلونکی پلان او برنامه خایم. زړه د انسان درد وکړي. په امریکا کې دا اوس داسې خلک زه پیژنم، زه ورسره شخصي کومک او مرستې کوم او زه نه باید دا ووایم ځکه مې ګل خان او ګل مرجان ته او د ټیک ټاک عطا محمد نور ته غوسه راځي. دننه په امریکا کې په همدې کلیفورنیا کې زه داسې یو کورنۍ پیژنم چې یوه ښځه ده، 2 اولادونه لري او دا اولاد چې دی په امریکا کې مکتب ته لاړ دی پرته د دې چې د ده سره د ډوډۍ هغه بکسه اوسي. او په مکتب کې استاد یې ترېنه پوښتنه کړې چې 3 ورځې کېږي ته د ډوډۍ بکسه نه لرې، ولې؟ او دې ورته ویلي چې مور مې موږ ته ویلي چې وچه ډوډۍ نشته، هغه هم خلاصه شوي، 2 ورځې کېږي موږ ډوډۍ نه لرو. د هغې نه وروسته استاد یې شکایت کړی مکتب کې، مکتب خبر ورکړی دی، خیریه ټولنې لاړې دي. دا ښځه د خپلو 2 اولادونو سره د افغانستان نه راتښتېدلې په کلیفورنیا کې اوسي، په دې نه پوهېږي چې چاته لاړه شي، څنګه لاړه شي او څنګه چې د کومکونه دې ته ورسېږي. هغې نه وروسته حکومت پرې خبرېږي، حکومت ورته وایي چې موږ خو تا ته پیسې درکولې، ښځه نه پوهېږي چې څنګه ATM نه پیسې راوباسي، حکومت ورته ټول مسایل بیا تشریح کوي، د هغې نه وروسته ښځه پوهېږي چې څنګه مخته لاړ شي. فرض وکړه په امریکا کې په کلیفورنیا کې یو نفر مړ شو، کومه ټولنه لرئ چې تاسو په میاشت کې پیسې وغواړئ د کورنۍ په سر چې که چیرته یو نفر مړ کېږي موږ تابوت ورته والو، که چیرته یو نفر مړ کېږي موږ کفن ورته والو، که چیرته یو نفر مړ کېږي موږ امبولانس ولرو. په کلیفورنیا کې کومه هدیره لرئ؟ په کلیفورنیا کې په خپل نوم جوړ شوی کوم مسجد لرئ؟ په کلیفورنیا کې د غسلخانه لرئ؟ په کلیفورنیا کې تاسو یوه ټولنه جوړه کړې چې دومره پیسې جمع کړي چې یو نفر مړ شي په قدر او په عزت تر افغانستان لاړ شي. په کلیفورنیا کې هم کومه ټولنه جوړه کړې چې یو ځوان پیسې ونه لري چې واده وکړي تاسو ورسره مرسته وکړئ. یو ځوان غریب دی، وظیفه نه لري، کاروبار نه لري، معاش یې نه کېږي، تاسو ورته پیسې ورکړئ. نه، تاسو ته مهمه نه ده. ګل خان راغی خپل کنسرت یې ورکړ، جیب یې ډک کړ. همدغه ګل خان کوم مړي سره کومک کوي، همدغه ګل خان د کوم مړ شوي کورنۍ سره کومک کوي؟ نه کوي. بنان دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې تاسو فکر وکړئ چې تاسو په کلیفورنیا کې څه وکړه. 5.5 ساعته تاسو د افغانانو وخت ضایع کړ په فحشا باندې، په رقص او آواز باندې، په ډول ډمپک باندې. د څه شي د خاطره؟ د دې د خاطره چې ډم ځان چې دی خپلې پیسې واخلي، د دې د خاطره چې د ټیک ټاک عطا محمد نور چې دی پیسې ووهي، د دې د خاطره چې هلته یو څو نفره چې راپورته شوي دي په تاسو باندې ډوډۍ خرڅه کړي او غټ سکرین تاسو لګولی چې پکې د تاسو د هوټلونو اعلانات دي. تر کومه د پښتون نه تاسو استفاده کوئ؟ د ټول پښتون پیسې تاسو په 3 شیانو وهلې. راشه درته مې څښاک جوړ کړي، انرژي ډرنک مې درته جوړ کړی، راشه درته مې هوټل جوړ کړی، ډوډۍ پکې وخوره، یا راشه د تا دپاره زه خبرې کوم، یا ډانس دی یا کنسرت دی. ډانس، کنسرت، هوټل، ډوډۍ دې پسې بلا. انسان په یوه ورځ کې که چېرته د 3 وخته په ځای یو وخته مخوري مړ کېږي نه. باور وکړه زه د کله نه چې کاناډا ته راغلی یم د 3 وخته په ځای معمولا یو وخت ډوډۍ زه خورم. بیکاره نه یم، مصروفه اوسم، یو وخت ډوډۍ زه خورم. مړ شوی نه یم، لا ژوند کېږي. بېډمتوبه چې دی زه نه مرم چې یو جنۍ راشي راته وخورېږي او یا راته وګټېږي، زه نه مرم. لاپو زه نه مرم چې یو نفر راشي ما ته لافې ووهي، بروتونه راته تاو کړي چې زه د ټیک ټاک عطا محمد نور یم. بې پلانه زه مرم، بې برنامې زه مرم. د مرګ غم مې څوک خوري؟ نه. د عزت غم مې څوک خوري؟ نه. د اولاد غم مې څوک خوري؟ نه. په دننه کلیفورنیا کې څوک زما د رسمیتوب غم خوري؟ نه. څومره ځوانان زموږ په همدې کلیفورنیا کې ونیول شوه، اوس هم په زندانونو کې پراته دي. کوم نر لاړ دی؟ کوم د ټیک ټاک عطا محمد نور لاړ دی چې د دې ځوانانو پوښتنه یې کړي؟ یو نفر چې 10 کاله ترجماني کړي په کلیفورنیا کې چې دی آیس نیسي، تر اوسه پورې نامعلوم دی چې چیرته دی. ښځه تر اوسه پورې دوسیه په دوسیه ګرځي، یو ډپارټمنټ کې بل ډپارټمنټ کې. تا څه ورته کړي؟ پس ګل خان بچین، ګل مرجان بچین، یا هوښیار شه یا د موږ افغانانو نه لاس واخله. ما زر ځلې ویلي که تجارت کوي په موږ په داسې شکل یې وکړه چې بیرته موږ بدنامه نه کړي. د ما د عسکر په نوم خپل جیب مه ډکوه، د ما د ازادۍ په نوم خپل جیب مه ډکوه، د ما د رواج او کلتور په نوم فحشا مه خپروه، او د ما استازیتوب ګل خان ته مه پرېږده چې ویې کړي.
او هر هغه چا چې د داسې ایونټونو زه په خلاف یم. ځکه که دې ایونټونو کې تاسو خپله ګټه ونه ګورئ، تاسو په دې ایونټونو کې نه ځایږئ، په دې ایونټ کې یو پاک افغان ماته وښایي چې دوی دعوت کړی، په دې ایونټ کې یو افغان ماته وښایي چې هغه واقعا د افغانانو غمخور دی، دوی دعوت کړی. خو هغه افغان دعوت کړی دی چې یا په ټیمو باندې تجارت کوي، یا هغه افغان دعوت کړی دی چې په قوم باندې تجارت کوي، یا هغه افغان دعوت کړی دی چې د ګل خان سره اړیکه لري، یا هغه ګل خان را دعوت کړی دی چې تجارتي فکر لري. او ګل خانانو افغانان وشپلول. زما افغان پروت دی سپر مارکیټ لري، څوک ورځي نه تینه چې اخلي نه. ګل خان چې د انرژي ډرینک په افغانستان کې خرڅوي، هوښیار دي. پس ښه فکر کوئ کله چې تاسو داسې محفلونو ته دعوتېږئ، مخکې د دې چې د دې محفلونو ټیکټ واخلئ، وګورئ چې په دې محفلونو کې تاسو ته څه درکول کیږي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. د ګل خان او د ګل مرجان د اجنډاو قرباني کیږئ مه. که چیرته غواړئ ځان جوړ کړئ، که چیرته غواړئ وطن جوړ کړئ او په خارج کې یاست، داسې محفلونه رامنځته کوئ چې هلته په دې وغږیږئ چې څنګه هدیره واخلو، هلته په دې وغږیږئ چې که مړ شو کفن او تابوت مو څوک وکړي، هلته په دې وغږیږئ چې که چیرته له منځه لاړو خیرات مو څوک راته په سر وکړي، هدیره مو چیرته یي، مسجد مو چیرته یي، د مړي د مینځلو ځای مو چیرته یي، کورنۍ ته مو څنګه اسلامي مکتب زمینه مساعده کو، په دې فکر وکئ. که چیرته یو نفر بې سرپرسته پاتې شي، څنګه موږ ورسره کومک وکړو، په دې فکر وکئ. مګم په امریکا کې تاسو د عربانو نه درس نه زده کوئ، مګم په امریکا کې تاسو د اندیانو نه عبرت نه اخلئ، مګم په دننه امریکا کې تاسو د ګلخانانو نه درس نه اخلئ. افغانه چیرته هم چې مسافرې، هدیره دې معلومه نه ده، مسجد دې معلوم نه دی، د مړي د مینځلو ځای دې معلوم نه دی، خپل خصوصي مکتب دې معلوم نه دی، کومه کمیټه دې معلومه نه ده، د مرستې کوم ځای دې معلوم نه دی، بیت المال دې معلوم نه دی، په بد وخت کې د یو بل سره ناسته پاسته کېنستل دې معلوم نه دي، چې لږ پیسې پیدا کړي ناز اقبال راولي چې ګل خانه ده، چې لږ پیسې پیدا کړي هارون پاچا راولي چې افغان نه دی، چې لږ پیسې پیدا کړي بریالی صمدی راولي، وی ګډی علیشا 007 راولي، پیسې پې باد کړي، هغو لاړ شي دا پیسې واخلي، پاکستان ته یې ویسي، پاکستان پې آباد کړي، ته بیا لاړ شي مظلوم یې غریبي وکړي، زحمت وباسي، بیا پیسې جمع کړي، بیا په ګل خان او په ګل مرجان وخوري. مګم دا تاسو ته تر ټولو ستر درس نه و چې یو مسافر مو چې سرطان تکلیف یې درلوده، پلیاز د خدای د 5 میاشتو دپاره په ټیک ټاک کې لایف و مګر دا چې مړ شو. چیرته و د ټیک ټاک عطا محمد نور؟ چیرته و متقاعدي سلمان خان چې د هغه غم یې خوړلی و؟ 5 میاشتې په ټیک ټاک کې ځورېده مګر دا چې مړ شو. پس زه نه پوهېږم د تاسو د ازادۍ نه تعریف څه دی، زه نه پوهېږم د تاسو د فرهنګ نه تعریف څه دی، زه نه پوهېږم ستاسو د کلتور نه تعریف څه دی. یا زه افغان نه یم یا تاسو ډېر آزاد شوي افغانان یاست. ګلبدین چې دی په بي بي سي کې ورسره یو چا مرکه کوله، بیا ګلبدین ته ویلي و چې زه فکر کوم دا رښتیا دي که ټوکې ده، اما ما همداسې اورېدلې. ګلبدین ته ویلي و چې تاسو خو غوښتل چې روسانو سره جنګ وکئ د دې د خاطره چې افغانستان آزاده شي. نو دا څنګه چل شو؟ روسان مو وباستل، 27 نور هیوادونه راغله، روسان واته امریکا شو، بسته ناټو درته راغی، دا څنګه معامله شو؟ نو هغه ګلبدین ورته ویلې چې مونږ غوښتل وطن آزاد کو، خو مونږ نه ډېر آزاد شو. نو یا تاسو ډېر آزاد شوي افغانان یې یا زه ډېر وروسته پاتې افغان یم. ځکه زه ازادي چې دی د خپل فرهنګ استازیتوب بولم، زه ازادي د خپلو افغانانو غم نیونکی حالت بولم. نه پوهېږم. او که تاسو ډېر آزاد شوي یئ، لکه تاسو کیدای شي وطن آزادو درنه ډېر آزاد شوی دی، که تاسو وایئ چې د ازادۍ لمانځل دا چې زه رمشا راولم چې راته وګډېږي او بیا د رمشا په سر $25 ټیکټ د هر یو نه واخلم او په آخر کې په هغو ډوډۍ هم خرڅه کړم او بیا راته د ټیک ټاک عطا محمد نور راشي وینا وکړي او بیا راته د پاکستان نه چې دی د ملګرتیا په اساس د دې د خاطره چې د یو چا کاکا دی هارون پاچا صاحب راشي هنرمندي وکړي او ټولې پیسې ګل خان او ګل مرجان واخلي په جیب کې واچي، او زه افغان 5.5 ساعته د دوی د درز غوبل د اورېدو نه وروسته وچې شونډې راوځم او ووایم چې ما ازادي ولمانځله. نو دا ازادي خو دې تاسو ته مبارکي. داسې ازادي خو بیا زما بیخي په کار نه ده، ځکه ازادي زه هغه وخت لمانځم چې زما مړی خوندي، زما ژوندی خوندي، زما عزت خوندي، زما خورکۍ خوندي، زما اولادونه خوندي. دې ته دا خو د ازادۍ لوټول دي چې تاسو وکړه. رمشا مو وګډوله چې کومه یوه افغانه ده،
خپل مختلف ځایونه مو پې وښورول او تاسو هم چې دی خارښتک پیدا کړو چکچکې مو ورته ووهلې غټې سینې هم جوړې کړې وې تاسو هم ورته سینې وښورولې او 5.5 ساعت وروسته بیرته راووتی چې والا ازادي وه هغه دی پکې مو $100 مصرف شو ومو لمانځله. زه نه پوهېږم یا زه غلط یم یا تاسو غلط یاست او که زه غلط یم لطفا دغه هر ملګری چې وایي چې ته غلط یې لطفا ما ته کومنټ کې ولیکئ ورته ډاکټر صاحب زه فکر کوم چې ته غلط یې زه به مو راپورته کړم تاسو راشئ ما ته ووایاست ولې غلط یم. که زه غلط یم تاسو ډېر آزاد شوي یئ زه وروسته پاتې یم نو خو راته ووایئ چې زه راپورته شم د تاسو سره کښېنم ووایم چې یاره وروره ته رښتیا وایي زه د تا سره کښېنم ویې منم نو هغه وخت به موږ یو نتیجې ته ورسېږو. د ټیک ټاک نه تر ټولو غټه ګټه دا ده چې دوه مخالف د نظر یو بل سره کینی او یو بل ته قناعت ورکي. یو وخت خو تاسو راپورته شوي ویلم چې افغان یوازې پښتون ته وایي تر ننه پورې بیا ورک یې بیا رانغلی چې ثابته یې کړي چې افغان څنګه پښتون ته وایي. یو چا یو زوړ بوډا د ګلخانانو کینولی و هغه ته یې ویلي و چې دا ځینې خلک وایي چې افغان یوه جغرافیه ده او دا یوازې پښتون ته نه وایي. هغه نسوار اچولی دی وایي چې یا دته خو زه خپله جواب ورکوم د ده دا سوال کې جواب ده. هغه ورته وایي چې څنګه یې سوال کې جواب ده وایي مثلا کله چې وایي چې ازبک وایي چې زه ازبک یم بیا افغان وایي خو هغه خو اول ازبک شو بیا افغان شو نو دا څه معنا قام نسوار دی که نه دی وهلی دوه چند دی وه په هوش راشه. خو یو پاکستان کې پنجابی دی هغه وایي چې زه پنجابي پاکستانی یم نو اوس دا پنجابی شو که پاکستانی خدای پنجابی قوم د پنجاب دی هیواد پاکستان دی. په همدې شکل که ازبک وایي چې زه ازبکي افغان یم قوم ازبک دی د افغانستان جغرافیه افغانستان دی. نو خبره مې دا کوله چې تاسو باید دوامداره په دې اړه فکر وکړئ او لطفا د ګلخانانو د ګلمرجانانو د ډایلوګونو او د عاطفي ویډیوګانو قرباني کیږئ مه. نور د افغانانو په نوم نور د افغانستان د ازادۍ په نوم نور د ملي اردو په نوم نور د پښتون په نوم دې دوکاندارانو ته مونږ اجازه نشو ورکولی ځکه دا په وطن کې خو یې په شرمو وشرمولو وطن خو یې راته هغسې برباد او تباه که اوس مو په خارجي هیوادونو کې په دې شکل په شرمو شرمئ. دغه کومې پیسې چې دوی په دې محفل کې د ازادۍ اخیستي د دې نیمې پیسې په همدغه کلیفورنیا کې زه یو نفر لرم ورکئ داسې یو شانداره محفل درته ونیسي چې BBC هم پرې راپور جوړ کړي CNN هم پرې راپور جوړ کړي NBC هم پرې راپور جوړ کړي دوی دا نه غواړي ځکه که چیرته یو محفل غټیږي په هغې کې درانه خلک راځي. ورور مې په کلیفورنیا کې دومره درانه پښتانه پراته دي څوک سر پې نه خورئ. د ټیک ټاک تا محمد نور راغواړي ولې هغه خلک تاسو نه راغواړئ ځکه که هغه خلک دوی راوغواړي دوی بیا غلا نشي کوی ځکه هغه سړی بیا ورته وایي چې وروره خلکو نه $25 مه اخله څومره هم چې کېږي ټولې زه ورکوم راشئ خلک کېنوه وروره بیا ما ته ښځې مه ګډوه وروره ما ته ګلخان مه راوله چې سندرې ووایي. یو محفل جوړ که غټه جرګه جوړه که د ازادۍ ورځ به مو لمانځو یو خوږه مشاعره به هم پکې وکړو په عین حالت کې به تصمیم پکې ونیسو چې واچوئ پیسې په کلیفورنیا کې وادي راخلو واچوئ پیسې په کلیفورنیا کې چې دی د مړو د مینځلو چې دی یو ځای جوړو واچوئ پیسې په کلیفورنیا کې چې څه مجردان دي ورته وادونه کوو. درانه خلک خو بیا جرګې کوي درانه خلک خو بیا حل لارې ګوري درانه خلک خو بیا ستا عزت او ستا کلتور او ستا فرهنګ ته ګوري. درون انسان خو بیا تا ته نه کیني چې درته ښځه وګډېږي او چکچکې وایي چې ازادي لمانځم. پس لطفا دغه ازادي دومره مه سپکوئ چې ټیک ټاکي ډمانو باندې ولمانځئ. زه فکر کوم کفایت کوي زه فکر کوم په کافي اندازه ما خپل پیام انتقال کړی. زه ستاسو اړیکو ته وخت ورکوم هغه ملګري راخلم چې معمولا دوی را سره خبرې یا بحث کوي. زه به وخت ورکم په پیل کې قمر زمان صاحب ته. قمر زمان صاحب ستړی مه شي. الله مو راوړي. سلام علیکم ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې اوس ساعت به دې ښه تېرېږي. زه ولې تا خبرو سره ټولو سره موافق یم بالکل ډاکټر صاحب ښې خبرې مو کړلې
او ما هم همدغه 2 ورځې همدغه انتقادونه کول د سپیشلی بېګا شپه. نو داسې د ډاکټر صاحب د موږ د ملت په ځینو خبرو باندې سر نه خلاصوي. که دوی په دغو خبرو باندې سر خلاصولی همدغه خلک چې دغه په سټیجونو باندې ولاړو دوی د ښځو د حق داسې یو څه نشته. حتی په کاناډا کې داسې یو څه نشته. عربیان خوشبختانه داسې یو څه لري. اوس چې د تا خدای ناخواسته تاسو په ټکساس کې یاست، کله چې ته مړ کېږي ستا د مړي شرشتې د جوړولو کوم څوک نشته. ستا د مړي شرشته به تا ته د امریکا حکومت نیسي. ځکه دغه اوس دپاره تر کومه پورې چې زه خبر یم زما معلومات دي موږ داسې رسمي ټولنه نه لرو چې ووایي چې د افغانانو د غم او د درد د ښادۍ او د غم ټول دود او دستور موږ په خپله کوو. نشته. ډاکټر صاحب دلته په ټکساس کې ډېرې مسلې راغلي دي د عربانو سره د نورو سره. بیا په ګډه افغانان ټول شوي دي. دلته جوماتونه حتی یو جومات دلته د افغانانو او عربانو ترمنځ داسې څه مسله وه. هغه مسله همدا ټولنو حله کړه. د افغانانو په نمایندګي دا ټولنه جګه شوه، ټول کېناستل او د هغوی سره که چېرته په ټکساس کې ټولنې شته، عادي پوښتنه زه تاسو نه کوم، ولې تاسو ونه شو کولی د ازادۍ ورځ د افغانانو د عزت او حیثیت په مطابق په ټکساس کې ولمانځئ؟ ټولنې چیرته وي یا چیرته دي؟ هغه مسله بېله ده. ممکن پلان ګذاري شوي یا هم 19 تاریخ ته به هغه لمانځي. 3 کاله کېږي چې افغانان مسافر شوي دي. تېر کال چېرته څه شی لمانځلی؟ زمونږ مسله ګوره ډاکټر صاحب، زمونږ مسله په جوماتونو او دا بله مسله د چا کړ چې دلته مونږ جماعتونه نه لرو چې افغانان راټول شي او دلته خپلې مسلې مشکلات حل کړي. نو داسې ټولنې شته دي. بیا راغله سکندر، زه مې بیا یو ځل خبره تاسو ته تکراروم، که چېرته زما په خبرې مو سر نه دی خلاص شوی یو ځل بیا وایم. د نړۍ دود او دستور دا دی چې کله په یو هیواد کې غټ بدلون راشي او د هیواد اکثریت غوث مسافر شي، دا اکثریت غوث داسې یوه ټولنه جوړوي چې په هغې ټولنه کې خپل غم او ښادي په خپله په خپلو منځونو کې حل کړي. داسې یوه ټولنه د افغانانو نه یوازې دا چې په امریکا کې بلکې په ټولو بهرنیو هیوادونو کې نشته، ځکه افغانانو تل د یو بل پښې وهلي او هغه ټولنې چلیږي په کومو ټولنو کې چې یوازې د جیبونو ډکولي. زه د داسې یو ټولنې زه تاسو ته وایم، یو ځل بیا درته وایم سکندر صاحب، زه یوازې د مسجد په اړه نه غږېږم، زه درته وایم په ټولې امریکا کې ته ماته داسې یوه ټولنه وښایه چې په هغې ټولنه کې یو عمومي اداره جوړه شوي چې هغه اداره هم خپله ادیره ولري، هم خپل د مړي د مینځلو ځای ولري، هم د مرستې کولو اساس ولري. لکه په کلي کې کله چې په کلي کې مړی کېږي هر څه معلومي، د مینځلو ځای معلومي، مسجد معلومي، ادیره معلومي، د مړي د کېښودلو ځای معلومي، څوک څومره پیسې واچوي معلومي، څومره خزانهدار لري، څومره پیسې موږ راټولې کړي دا هر څه معلومي. زه دا نه وایم چې په ټکساس کې داسې ټولنې نشته چې هغوی د کوچنۍ او غټ کارونه کوي. شته دی. په کاناډا کې په یو ډېر کوچني ښار کې زه د افغانانو 15 ټولنې لرم. هر یو د خپلې ګټې دپاره لګیا دی کار کوي. داسې یوه ټولنه ماته په ټکساس کې وښایه چې په هغې کې 200 نفرو ځان راجستر کړی او دا 200 نفره هر یو مجبوره یي چې هره میاشت $50 ورکړي دې ټولنې ته چې که چېرته د دوی په منځ کې کوم څوک مري د هغه ټول مصارف بیا د دې $50 نه وشي. داسې یو څه نشته. زه به مثالونه درته ډاکټر صاحب، ستاسو خبره ستاسو اندېښنه پر ځای ده چې افغانان داسې یو ټولنه نه لري چې منسجمه وي او هر څه ډېر سازماندهي وي. هغه خبره مو منمه، هسې ستونزې به شته وي، خو که د ټولنې خبره راشي بیا زه مثال درته ومه. حتی په دا لنډو کې په ساکرامنټو کې یو له دوستانو څخه وفات شو. نو په هغه کې بیا ټولو افغانانو د افغانانو ټولنه وه پیسې راټولې کړې، جمع کړې او د هغه د ټرانسفر د ویزې نه افغانستان ته هغه ټول مسایل حل کړل. ورور مې تاسو ماته د یوې ټولنې نوم لطفا واخلئ. ټولنې نوم دقیق ماته یاد نه ده، خو شته دي، یعنی موجودې دي. بس ما ستا کیسه ختمه ده. صحیح ده ورور، ته چې شی وایي ته حق لرې، تاسو رښتیا وایي. ډاکټر صاحب
دا مسله شو ځکه مونږ نور مخته نسو. تاسو ما سره باس کوئ، تاسو ما ته وایئ چې په امریکا کې د مونږ شانداره ټولنې شته دی او زه درته وایم چې نشته دی. ته فقط غواړې د خلکو په سترګو کې چې دی خاورې تویې کړي. ته وایي نشته دی. زه درته وایم نوم یې واخله. ته وایي زه په نوم نه پوهېږم. دا داسې دی چې ته ما ته وایي چې احمد نر دی. زه درته وایم احمد نشته. ته وایي نه احمد شته دی. زه درته وایم چېرته دی. ته وایي نه پوهېږم. نو چې کله پوهېږې نه څنګه وایي چې شته دی؟ که ته وایي چې په امریکا کې تر ټولو مشهورې ټولنې شته او بیا د ټولنې په نوم نه پوهېږې نو ما ته ولې بحث کوو؟ جناب الکوزی صاحب ستړی مشي، الله مو راول. جناب الکوزی صاحب که مو غږ لرئ مایک مو روښانه کوئ مهرباني. قربان ډاکټر صاحب، الله دې راته روغ لره، خدای دې راته جوړ او صحتمند لره. ناست م اول نه تر اخره پورې ناست م، ستاسو خبرې مې ښه داسې د محبت نه واورېدلې. الله دې روغ لره، الله دې راته جوړ او صحتمند لره. هغه د پښتو یوه خبره درته وکړم، که چېرته راسره نږدې وې نو په دې تندې مې مچو کولې. پښتو ته د سلام، غیرت ته د سلام صاحبه. او بعضې خلک داسې دي چې په هره خبره باندې صاحبه خاورې شیندي، د افغانانو په سترګو کې خاورې شیندي، دروغ یې زده دي، دروغ وایي صاحبه. ټولې ټولنې چې کوم یو دي، زه په اروپا کې یم، په فرانسه کې یم، ټولې ټولنې چې دي ټولې د خپل جیب لپاره کار کوي، د خپل جیب لپاره کار کوي. په خدای راسته که ستا د خدمت لپاره ولاړ دي. زه به دله یو بیلګه ووایم، یو ورځ نه یو ورځ په ایران کې زمونږ 300 کسان افغانان مړه وو، شهیدان شوي وو. ما ورسره اړیکه ونیوله، مایل د دغه افغانانو لپاره، د خدای لپاره، د دغه افغانانو لپاره، دغه افغانان راټول کړي، یو غږ به موږ پورته کړو. دغه زموږ د وسې کېږي. دلته یو خبرې ما ته وکړلې که نه چې دلته خو داسې کېږي، دلته خو داسې کېږي. په خدای تر اوسه پورې ما په موبایل بلاک کړی ده. قاري صاحب موږ سره شته دی که نه؟ ځکه زه غواړم د دوی سره وغږېږم او زه شخصا د دوی نه څو پوښتنې لرم. قاري صاحب قادر خان، که مو چېرته غږ اورئ مایک مو روښانه کوئ تر څو در سره خبرې وکړو. تاسو هر کله چې وغوښتل مایک مو روښانه کوی شئ. واجد بنګش ستړی مشئ، الله مو راوله. جناب واجد بنگش که مو مایک آن کولی شئ مهرباني وکړئ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ډاکټر صاحب څنګه چل ښه جوړې؟ کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب یم خو پاکستان نه، خو ډېره مینه در سره لرو، ځکه مې درته کال ریکویسټ هم وکړو، ما وې 2-3 خبرې در سره وکړو. زما په نظر تیر ځل ما تاسو سره خبرې کړې وې، تاسو خپلې خبرې وکړې مخکې دې چې زه خپلې خبرې شروع کړم، تاسو بیا اړیکه پرې کړه، همداسې و؟ نه زه فرست ټایم راغلم تا اکاونټ ته، پهله ځل راغلم. ماشاءالله ډېرې ښې خبرې دي، 1 ګنټې نه درته ناست یم. مهرباني اورم، ستاسو خبرې اورم. اچھا بس ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې دي وکړلې. دا کوم څه دې چې وویلو دغسې بلکل یو کمیونټي په کار ده چې هر چېرته وي، بېشک هغه مثال په فرانسې کې وي، هغه په امریکا کې وي یا په کینیډا کې وي، چې چېرته هم وي، نو په کار همدغسې ده. ولې چې زمونږ خو همغه اخري ځایم قبر ده، چې هغه په عزت باندې میلاو سي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. او الله دې وکړي چې مونږ کې دغسې اتفاق راشي او دغسې یو خدای دې زمونږ چې کوم ده که نه یو ګروپ جوړ کړي چې زمونږ روپۍ ضایع کېږي نه او ښځې ته ولګېږي. امین. کور دې ودان بنګش صاحب، مننه دې چې راغلې او ښکلی نظر دې ورکړې. او ډاکټر صاحب انشاءالله یم خو په دوبۍ کې، او چې کله هم دغسې څه ټولنه جوړېدله نو انشاءالله زه به ورسره همدلته نه مرسته کوم. خو همدغه خبره ده چې یو اکاونټ وي، چې یو پته لګېږي چې زمونږ روپۍ په ښځې باندې لګېږي، نو هر سړی به انشاءالله ښه نه ښه کومک کوي، ښه نه ښه کومک به کوي. دلته دوبۍ کې مطلب شته دي، مړی وشي درهم یې ورته راټولېږي، همغه 50-60 زره 80,000 درهم یې ورته کور ته ولېږي، نو ډېر غم پې سپک شي مثال. دقیقا. الله دې اجر درکړي جناب بنګش صاحب. کور ودان. زه تاسو ته یو شی وایم، غل انسان مبهمه لاره درکوي. تاسو کولی شئ حتی یو مشترک اکاونټ جوړ کړئ او هغه اکاونټ هر څوک کتلی شي، لکه څنګه چې ته خپل بانک اکاونټ کتی شي، پکې $100 و، اوس ګوري پکې $90 پاتې دي، $10 چیرته لاړ دي؟ ولا شکې پې قهوه خوړلې. ولې هغسې اکاونټ نه جوړوئ؟ بیا خو د دوی دوکانونه پکې خرابېږي. دوی فقط په تمه دي. په ټیک ټاک یو ګروپ خلک دي فقط په تمه ناست دي چې کوم مسافر چې لږ مشهوره دی
او په ده باندې د دوی تجارت کیږي، په تمه ناست دي چې دا سړی کله مري. شاید زما مرګ ته ډیری په تمه ناست دي چې کله شکیب مړ شي او دو په فیسبوک او په ټیک ټاک کې او په فنډرایزینګ کې وایي چې اله شکیب سره د مرستې دپاره پیسې جمعول پکار دي. یو شی زه تاسو ته وایم، په کومه ورځ چې زه مړ شوم او کوم چا فنډرایزینګ جوړ که، لطفا زما په نوم چاته پیسې مه ورکوئ. غواړئ ما سره کومک وکړئ، غواړئ زما د مړینې نه وروسته ما ته پیسې راټولې کوئ، مستقیم زما پلار سره په اړیکه شئ، زنګ وهئ. پلار لرم ورور، هغه به یو بانک لري، بانک به یو ادرس لري. که پلار هم ونه لرم، زما پلار به تاسو ته لار ښایي چې څه وکئ. د یو بیچاره مظلوم ښځه خبره نه ده، ماشومان خبر نه دي، پلار خبر نه دی، ادې خبره نه ده، په نوم یې 3.5 لکه ډالر چې دی دلته ټول شوي ټیک ټاکي دغې عطا محمد نور و سلمان خان ټول کړي دي چې فلانکی مړ شوی دی، هله پیسې جمع کوي، مسافر بیچارهګانو زړونه درد کړي، پیسې انتقال کړي، 3.5 لکه ډالر ورک دي. هلته د هغه سړي ښځه په لوږې ناسته ده. ځینې خبرو ویل ښه نه دي. ته مونږ دغه کوم ملګري چې سرطان درلود، د کورنۍ سره یې مونږ اړیکه ونیوله، ورته م ژړل، اما په نوم یې څومره پیسې جمع شوې، چیرته لاړې دي، هیچا ته معلوم نه دی. چا اخیستي هیچا ته معلوم نه دي. یو ډله ده، احمد ته ځي چې پیسې چا وهلي وایي محمود، محمود ته ځي چې پیسې چا وهلي وایي ګلبدین سره وغږېږه، ګلبدین ته ځي وایي پیسې چا وهلي وایي والا عطا محمد نور سره وغږېږه، عطا محمد نور ته ځي وایي چې چا وهلي وایي والا دا خو احمد چې دی کنټرولول، احمد ته ځي وایي والا لس خو ګلبدین سره پاتې دی. تر کومه به ته ځې، تر کومه به یې ته تعقیبوې؟ 1000 ډالره کومک کیږي، 100 ډالره نه رسیږي. ولې؟ ځکه دو نه غواړي حساب جوړ کړي، ځکه دو نه غواړي پلان جوړ کړي، ځکه دو نه غواړي رهبري جوړه کړي. خو که رهبري جوړه کړي نو د ازادۍ ورځ به ته د ټیک ټاک په عطا محمد نور لمانځې، پر امشا باندې به یې لمانځې، ته پاکستان دغه به ورته راولې، ګل خان به ورته راولې. خو کله چې ته سټرکچر جوړئ، کله چې ته برنامه جوړئ، ته به اصیل خلک راولې. او کله چې ته اصیل خلک راولې، کمسل خلکو دوکان بندېږي. او چې کله د کمسلو خلکو دوکان بدلیږي، نور دا کمسل خلک د افغان نه استفاده نشي کوی. دا هغه څه دي چې افغانان باید پې خپل سر خلاص کړي. دا ډېره مهمه مسله ده. قاري صاحب که مو غږ اورئ، یو ځل بیا وایم مایک مو لطفا روښانه کوئ، که نه بیا به مو زه اړیکه پرېږدم، بېرته راته ریکویسټ وکړئ تر څو زه وشم کولی په صحیح شکل تاسو راواخلم. ځکه ستاسو مایک خلاص نه دی نو زه مو پرې کوم، بېرته مو راخلم. اوس به وخت ورکم سید مقیم سعادت صاحب ته. سعادت صاحب ستړی مه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډاکټر صاحب تاسو او ستاسو د خوا نه ټول لیدونکو ته الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. ما ستاسو خبرې واورېدلې، ډېر په ځای او بهترینې خبرې وي. هغه بل ورور چې ټکزاس کې و هغه چې خبرې وکړې او کمیونټۍ نشته، خو بدبختانه چې دا تاسو کوم اوصاف یاد کړه، نه داسې هیڅ کلم نشته. زه درته د کلیفورنیا خبره کوم. دلته د یو عادي کور چې ته په کره نیسې، مثال یو کوټې د 2000 نه واخله تر 3000 ډالرو پورې دی. همدارنګه که چېرته یو جنازه وي نو هغه که ته چېرته افغانستان ته انتقالوې، دلته قبر اخلي، نو هغه د 2000 نه واخله تر 15000 ډالرو پورې، چې یعنې دا بیخي زیات دی. د نورو لکه اوس زه درته یو د هندیانو قصه وکړم چې دلته کوم ګیس سټیشن دی، خپل هندی به پکې که هغه قانوني دی که غیر قانوني دی راوستی. یو دویم، دلته چې یو 15 هندیان چې لږ مالدار وي 500 ډالر کوي، یو اتاق په 2.5 ډالر نیسي. نور هندیان که په دیوال اوړېدلي دي او که قانوني راغلي دي، هغه فقط راځي، هغه که په هغې باندې کرا نه وي. نو اوس مثلا که زما عاید 3000 ډالر چې ما باندې کرا نه وي، خو زه دولت ته محتاج نه یم او سبا په خپلو پښو ودرېږم. بدبختانه چې دا خبرې په افغانانو کې نشته. او ستاسو چې دا قصه وکړه، دلته اوس ټول تاوان ګل مرجان وکړو. ګل خان خو ګټه وکړه، پیسې به په وشیندل شي، هوټل کې به ډوډۍ وځي او هر څه به دا وکړي. ګل مرجان چې وکړه، ګل مرجان د ټیک ټاک دپاره عکسونه واخیستل، صرف دا کار یې وکړه، بس خلاص. او ته پوهېږي چې یعنې زه دا نه وایم، زه چاته توهین نه کوم، خو دا نورمال کار دی په اروپا او کېدای شي په کاناډا کې. افغان چې شی کوي، دا بدبخته به په سکیورټي باندې پیسې دغه کوي، دا به په دوردش باندې پیسې پیدا کوي، دا به اوبر بیچارهګۍ په سلونو 500 مایله به ګرځېدلي او نن شپه یا نن ورځ به وروره پیسې شیندي. نو ګل مرجان ټول تاوان وکړ. زمونږ بدبختي همدا ده چې مونږ فقط ډېر د جوش نه کار اخلو، د هوش نه کار نه اخلو. دا داسې نه دی چې اول ځل دی چې مونږ دا خبره کوو، نه هر ځل مونږ هم داسې کوو. دغه د 6 میاشتې مخکې په نازي اقبال څونه پیسې وشیندلې، نر کار یې وکړ. چې هوښیار نه وي خو بې عقل، خو دا خو همداسې دی. نو زه به تا غولومه، تا نه به دغه دا د دنیا سیستم دی.
موږ او تاسو ته الله استعداد راکړی او په استعداد به موږ او تاسو ته جنت او دوزخ راکړي او که ته استعداد نه لرې نو ته به په لارې بس هماغسې به یې نو خبرې هم ډېر زیات په ځای دي خو زه ډېر زیات خفه یم چې د افغانان به کله متوجه کېږي کله به دی خپل ګټه او تاوان باندې پیږي کله به دی مثبت اتفاق کوي خو دا تا چې کومې خبرې وکړې نه په داسې ترتیب باندې هیڅ یوه کمیونټي یاره زه فکر نه کوم که په ټکزاس کې په هیڅ ځای کې نشته چې دغسې دا تا چې کومې خبرې وکړې داسې کوي نه فقط هم د ما یو بل مثال زه اخر کې چې زه ډېر وخت نه ضایع کوم یو افغان راغلی دا ډپریس و بیخي ډپریشن اخیستی ما ته پلار زنګ ووهو چې دا که چېرته ستاسو زوی ته درشي دغلته کار ډېر ښه دی په دې ښار کې ما دلته افغانانو ته ویل 4 افغانانو کوټه کې مېل دا 5 به هم در سره شریک وو او دا هلک هم دغه د خیر د پیسې به هم درکړي مشکل نه دی وایي نه مونږ 5 نفر نه قبلو نو دغه زما او ستا وضعیت نو په دې کې چې څوک وایي دا په حق باندې سترګې پټوي چې نه افغانانو کې شته بېشکه شته په لکونو نفر شته خو هغسې چې د نورو کمیونټۍ دي دلته چې جومات دی مدرسه ده ټول منیجمنت د پاکستانیانو عربانو ترکانو سره دی او هندیانو سره بدبختانه افغانان پکې ډېر کم فقط همداسې راځي زما غوندې په میاشت کې یو ځل لمونځ وکړي هلته ځي او راځي او خلاص مننه کور ودان خیر چارې سعادت الله دې اجر درکړي ښکلی نظر داسې چې تاسو بحث پرې وکړئ دا موضوع داسې نه ده چې یوازې زه راواخلم او یوازې زه خلک پرې پوه کړم داسې باید تاسو هم خلک پرې پوه کړئ چې د ازادۍ ورځ لمانځل یا د ګل مرجان او د ګل خان دغسې ټولنې جوړول دا د افغانانو درد نشي په دوا کوی او لطفا دا پیام باید تاسو خپور کړئ زه یوازې د یو کار پیلوونکی یم هغه کار که چېرته پایله ورکوي هغه هر څه تاسو پورې اړه لري اصلي کارکوونکي تاسو یاست اصلي مبارزه کوونکي تاسو یاست زه یوازې متوجه کوونکی یم اغلې اریانا ستړې مه شي الله دې راول سلام علیکم ډاکټر صاحب هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ زه فکر کوم موضوع د دې ټولنو په باره کې ده زه پخپله په تګزاس او سان انتونیو ایالت کې په ښار کې اوسېږم دلته داسې کومه ټولنې شته دی خو ټول خپل جوب ته کار کوي در حال کې چې موږ یو مسجد نه لرو دلته د پاکستانو مسجد شته د عربانو مسجد شته حتی هندوان مسلمانان مسجد لري موږ خپل مسجد نه لرو د عربانو ادیره ده په هغې کې خپل مړي ښخو ادیره نه لرو دا موږ ته د شرم ځای دی خو نشته دی او دا پیسې چې کوم جمعېږي دلته شته د خوستیانو کمیونټي ده ټولنه ده د کونړیانو ده خوستیانې ځان ته جمعوي کونړیانې ځان ته جمعوي در حاله کې چې دلته شاید تاسو اورېدلي چې د سیلاب په نوم یو نفر مړ شو هغه بیچاره ته 8000 روپۍ لا جمع شوي چې هغه دلته تقریبا په سان انتونیو کې 3000 نه پوهېږم کورنۍ دي دغسې په یوسټن کې دا باید یو ډالر چې ټول ورکړی وی 6000 روپۍ جمعېدلې 6 لکه همدغسې ډېرې دي خو دې دلته کومک نشته دی ټول خپلو جوبونو ته کار کوي دلیل کومک نشته بلې دلیل یې څه دی ستاسو په نظر دلیل یې دا دی چې په د ټولنې مشر هم چې دی هغه داسې باسواده نفر نه دی چې یو صحیح ترتیب ونیسي هغه ټولنې مشر هم چې دی ټول خپلوان را جمعوي هغه مشر هم چې دی بېسواده دی په همدغه مشکل هم دغه دی زما په نظر ګلمرجان دی الله دې اجر درکړي دا زموږ حقیقت دی بېسواده خلک د دې دپاره چې په تاسو باندې حکومت وکړي تاسو ته د ټیک ټاک عطا محمد نور جوړ کړئ یا ورنه د ټیک ټاک تقاعد شوی سلمان خان جوړ کړئ راځي تاسو ته دروغ وایي د تاسو د احساساتو نه استفاده کوي کله د قوم په نوم کله د ژبې په نوم کله د لروبر په نوم کله د اردو په نوم کله د جمهوریت په نوم او د ورځې په پای کې چې پې فشار راشي بیا راپورته کېږي وایي چې زه د نظام مخالف نه یم د ورځې په پای کې بیا د ازادۍ ورځ لمانځي د هغه جنۍ سره چې هغه ټوله ورځ هم جمهوریت ته توهین کړی هم د افغانستان بیرغ ته توهین کړی هم ستا موجوده ولسمشر ته توهین کړی او هم ستا عزت چې دی لیلام کړی پس ما ته مه وایئ چې پرون په کالیفورنیا کې تاسو د ازادۍ ورځ ولمانځله پرون په کالیفورنیا کې تاسو د افغانانو او پښتنو عزت لیلام که په ګل خان باندې د دې دپاره چې ته ګل مرجان یو څو عکسونه واخلې د ټیک ټاک دپاره جناب احمد شاه چې په اشرف غني باندې نیوکه کړې نیوکه نه مسخره کړی دی پوښتونې رټلی دی زه نشم کوی هغه خبرې وایم موږ ته سپکې سپورې ویلي بیرته د ازادۍ ورځ د هغې په موسیقۍ تاسو لمانځئ کله هم چې خدای شرموي کله هم چې خدای تباه کوي ولې دې مسایلو ته فکر نه کوئ یعنی زه نه پوهېږم که زه داسې یو حالت کې او دومره ضلالت سره مخ شم زه خپل ټیک ټاک ډلیټوم شاید د خپل مخ جرایي پلاستیک وکړم تر څو مې څوک ونه پېژني چې زه د ټیک ټاک پخوانی عطا محمد نور یم دا ځینې وخت سړی حیرانه پاتې کېږي چې د شرم او د بې غیرتۍ حد
په یو ګلمرجان کې د بدل خان نم ډیر شو، دا سړی دردی. رولا صاحب ستړی مشي، الله مو راول. جناب رولا صاحب که مو غږ اورئ مهرباني خپل مایک روښانه کړئ. الله مو راول، ستړي مه شئ. زه فکر کوم چې د دې ورور غږ نه لرم، نو زه به ورکوم. علیکم سلام مهرباني صاحب. سلامونه ډاکټر صاحب محترم استاد او ستا ټول لیدونکو ته ډېره زیاته مینه او درنښت. خدای دې تا ژوندی لري ډاکټر صاحب. زما غږ راځي ډاکټر صاحب؟ هو بیخي سم راځي مهرباني صاحب. روح الله جان زه فکر کوم ستاسو غږ سم نه لرم، کولی شي بیا ځلي اړیکه ونیسي، زه بیا ځلي درته جواب درکم. سلامونه سکندر صاحب، الله مو راوله مهرباني. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. ډاکټر صاحب د اکثره خبرې مو سمې وې او پر ځای وې، خو په کالیفورنیا کې یا هم په نورو ایالتونو کې چې اوسېږي دلته خلک افغانان ټولنې لري، داسې نه دی چې ټولنې نه لري، خپل جوماتونه لري، ټولنې لري، ناسته پاسته کېږي دلته. نو دا خبره مو او دویمه خبره دا چې ستاسو په نظر دا ورځ باید تجلیل شي او که نه شي؟ زه فکر کوم د ازادۍ ورځ باید تجلیل شي، اما د ازادۍ شان ته په کتو ته نشي کولی چې یو نظامي ورځ په یو اجرا ولمانځي. او که چېرته ته مثلا فکر وکړئ یوه ورځ لمانځي، وایي چې د نړۍ تر ټولو قوي انسان ورځ لمانځو، بیا یو اجرا راولي چې ډېر کمزوری او معذوفه دی او هغه راشي وایي چې الله زه تر ټولو ډېر قوي یم. اوس نه یوازې دا په دغه محفل کې محفل نه ده لیدلی، خو دا اجرا څوک نه پوهېږم. زه غواړم مخکې د دې چې تاسو ته جواب زه غواړم هغې برخې ته م راشم. نه یوازې دا چې تاسو د قوي انسان توهین کوئ، بلکې د هغه اجرا بیچاره توهین هم کوئ. بنان د اجراګانو ورځ به تاسو د اجراګانو سره لمانځئ، یا فرض وکړئ تاسو د LGBT ورځ لمانځئ، صحیح ده؟ د LGBT ورځ کې تاسو انډیټیټ را دعوتوئ یا سلمان خان را دعوتوئ، نو هغه هم ظلم دی. پس تاسو باید ځای ته په کتو وایي وګوره سړی تر لاندې واچوه کالی، دا تر ټولو مهمه مسله ده. ځي ته په کتو به تاسو مخ ته ځئ. یوه خبره، دومه خبره، په کوم ځای کې چې ټولنې موجودي په هغې ځای کې داسې یو کار ته اجازه نه ورکول کیږي. زه شک لرم چې په کالیفورنیا کې دی داسې یوه ټولنه موجوده چې هغه په رښتیني شکل باندې د افغانانو غم دننه په کالیفورنیا کې وخوري. زه په دې شک لرم. او که چېرته ماته یو څوک وایي چې داسې یوه ټولنه شته دی، ماته دې یو مستند وښایي چې دې ټولنې یو شانداره کار کړی چې هغه په یو نړیوال شکل باندې ریپورټ شوی یا یو نړیوالې رسنۍ ورباندې بحث کړی. او زه کولی شم تاسو ته په کالیفورنیا کې د انډیانو ټولنې وښایم چې په نړیوال شکل شهرت لري، تاسو ته کولی شم د عربیانو ټولنې وښایم چې په نړیوال شکل شهرت لري. بنان زه وایم چې په ټیک ټاک کې کله مونږ راځو د ټیک ټاک اتا محمد نور به ځان نه جوړو، مونږ به هغه حقایق وایو کوم چې مونږ ورسره مخ یو. که زه وایم چې زه ټولنې لرم، پرمختللې ټولنې په کالیفورنیا کې لرم چې پښتون ته کار کوي، زه یې درسره نشم منلی ځکه زه د دې شواهد نه وینم. زه دا اوس شک لرم چې په کالیفورنیا کې د کوم افغان د افغانانو دپاره ځمکه اخیستي چې خپل مړي دې پکې دفن کړي، داسې یو څه نشته. ډاکټر صاحب ستاسو په خبرو د احترام تر کومه چې ما لیدلي، زه خپله په کالیفورنیا کې نه اوسېږم، زه د ټکزاس طرف اوسېږم، خو ټکزاس کې هر څه شته او کالیفورنیا کې هم څومره چې زه خبر یم دلته په کالیفورنیا کې هم داسې افغاني ټولنې شته او داسې جوماتونه لري. ګوره قنمې، تاسو ویلې چې په کالیفورنیا کې ته نه اوسېږې، زه بیا درته وایم چې نشته، او کله چې زه وایم چې نشته زه مطمئن یم. په کالیفورنیا کې اما د ټکساس په کالیفورنیا ته زه په ټکساس کې تر ډېره حده پورې د خوست او د پکتیا خلک اوسېږي، یو بل سره تر ډېرو نږدې اړیکې لري، رفت آمد لري، تګ راتګ لري، یو بل سره ناسته پاسته لري. اما هیڅ داسې ټولنه نشته چې په هغې کې یو نفر مړ شي او دو وایي چې د هغه نفر مړی به په ګډه کوو، د هغه نفر به شریشته په ګډه نیسو، د هغه نفر دپاره به مونږ شریک هدیره ولرو، مونږ به شریک د مړو د مینځلو ځای ولرو، او د ده نفر کارونه به مونږ حکومت ته نه پرېږدو، بلکې د ده ټول کارونه به مونږ شخصي په خپله افغانان مخ ته وړو. حتی په ټکساس کې هم دا کوچنی تجارت جوړ کړم، یو کوچنی مچنی حلاله روزي او نفقه لاسته راوړم.
تر څو د خپل مور و پلار او کورنۍ حق والحال غم وخورم. دا زما کوشش ده. د کله نه چې راغلی یم د مسافر په توګه، کله دې خوا منډې وهه، کله اخوا منډې وهه، دې شي ته لاس اچوه، هغې شي ته لاس اچوه، تر څو یو نتیجه درکړي. او د الله نه هزار بار الله تعالی ساتلی او اوس هم خوشحاله یم. دومره را رسیږي چې وی خورم وی څکم مړ نشم او په کافي اندازه خوشحاله ژوند لرم. بیا مې فکر کوم چې که زه یو کوچولو مچولو سرمایه ګذاري وکم او اوس خو مسافر شوی یم او په دې مسافرت کې نور دلته یو شخصي تجارت بل هم شروع کړم د نورو تجارتونو ترڅنګ، نو څه باید وکړم؟ بیا مې ویلې چې که چېرته داسې یو کار وکړم چې هم پکې زه ځان ته یو څه لاسته راوړم او په عین حالت کې دغه کومه مبارزه چې ما ټیک ټاک کې شروع کړې دا مبارزه نړیواله کړم څنګه وي. نو د هغې د خاطره مې کار شروع کړ او خوشبختانه باید درته وایم چې د ګلخان نوم مې په دې خاطر دې خبرې ته ورکړه چې بخښنه ترې وغواړو که نه، تر څو تاسو متوجه شئ چې زموږ دا مبارزه به په نړیواله سطحه ګلخان، ګلمرجان او بدلخان ته د یو پیام رسولي. زه اوس هم اجازه نه لرم چې په اړه په مکمل شکل باندې وغږېږم، اما زه معمولا کوشش کوم خپل تجارت په ټولنیزو رسنیو کې ونه وایم او د خپل شخصي ژوند کیسې په ټولنیزو رسنیو کې ونه کړم، ځکه د کله نه چې زه پیدا شوی یم زما پلار یو نظامي سړی و او ما ته یې ویلي چې تر څو چې کوی شي ژوند دې باید مبهم اوسي. په ټیک ټاک کې زما د ماشومتوب ځینې انځورونه لاس په لاس کیږي، د جمهوریت ځینې انځورونه د ولسمشر اشرف غني سره لاس په لاس کیږي چې زه ایران یم د کوم ځای نه شوي نه باید شي ووایي. اما زه شخصي ژوند غواړم مبهم وساتم. زه فکر کوم د هر انسان شخصي ژوند شخصي باید اوسي او هیڅوک باید په ټیک ټاک رانشي خپل ژوند یا خپل شخصي ژوند باید لیلام نه کړي یا د ځان په اړه خلکو ته ونه وایي، ځکه هیچ چاته زه مهم نه یم. خلکو ته زما پیام مهم دی، دا چې زه څوک یم څه کاره یم دا مهم نه دی. ولې دغه کوم شی چې موږ جوړ کړی دی دا به انشاءالله داسې یو مبارزې ته لار هواره کړي چې تاسو به چپ وئ اما ستاسو موجودیت به یو غټ تاثیر کوي په هغه چا چې افغانستان ته ټګ و برګ دی. او په دې اړه موږ ډېر څېړنې کړي. په د دې دپاره ما خپلې ډېرې اندازه پیسې راخیستې دي، سیم ته مې ور اچولي. که چېرته هغه پیسې زما تباه کېږي م ځای کې څه نه یم او که چېرته هغه پیسې بیرته بچت کېږي م ځای کې څه نه یم. اما زه غواړم افغان په ځانګړي ډول پښتون داسې یو پیام ورکړي چې په یو ځای کې چپ ناسي اما تر ټولو ډېر دی وغږېږي، په یو ځای کې چپ ناسي اما د ټولو الفانو زړونه دی وچوي. او د دې دپاره کار روان دی، د فاینل کېدو په وخت کې دی. یو څه نور هم انتظار پکار دی او د هغې نه وروسته موږ راځو. ازادۍ ورځ ولمانځئ اما د ازادۍ په نوم زموږ عزت او زموږ د خاورې ذلت مه غواړئ. هیڅکله اجازه نه ورکوو چې په کالیفورنیا کې یا د امریکا په هر ایالت کې داسې یو محفل بیا ترسره شي چې په هغې کې فحشای، په هغې کې بېعزتي، په هغې کې ګل خان تکاري او په هغې کې د ټیک ټاک عطا محمد نور د افغانستان د نماینده په توګه د ازادۍ په ورځ معرفي شي. موږ ډېر نور درانه خلک لرو او که موږ ازادي ولمانځو باید په اصلي معنی یې ولمانځو. الله تعالی دې موږ ته همیشه دغه حوصله راکړي تر څو حق ووایو. الله تعالی دې موږ د حق له لارې نه بل طرف ته نه بیایي. الله تعالی دې زموږ مرګ د شهادت مرګ کړي. الله تعالی دې زموږ آخره خاتمه سمه کړي. الله تعالی دې موږ د قبر د عذاب نه وساتي. الله تعالی دې موږ د مارو لړمانو نه وساتي. مننه چې را سره وئ. خوشحاله اوسئ، آباده اوسئ، تل په ځان پام کوئ. ټیم مو په تمه دی سبا ته چې دی زلنسکي د ټرمپ سره ګوري او زلنسکي دا ځل نه غواړي تنها واشنګټن ډي سي ته راشي، ځکه تېر ځل ټرمپ سخت بیابه کړی و. نو دا ځل مخکې د دې چې سبا ته واشنګټن ډي سي ته لاړ شي نن راغلی و اروپا ته او په اروپا کې 4 رهبران نور هم د ځان سره یو ځای کړه. د فرانسې پاچا، د انګلستان لومړی وزیر، د اتحادیې اروپا مشره، دا ټول نفران ځان سره بیا یو سبا ته ځي د ټرمپ سره ناسته کوي. سبا ته ناسته به جالبه وي په سیاسي برخه کې، ځکه یا به ټرمپ زلنسکي د اتحادیې اروپا د ټولو مشرانو سره بیا به
یا به د ټرمپ نظر بدلیږي او د پوتین سره به بیا جنجال شروع کوي. په هغې اړه حتما تاسو ته ګزارشات درکوو. خوشحاله اوسئ، هر چیرې چې یاست آباده اوسئ. ما ته چې کله هم سکرپټ جوړېږي زه په خپل شخصي کار کې مصروفه اوسم، آماده فتن راځم تر څو تاسو ته په وخت خبرونه درکړم. هر چیرې چې یاست الله تعالی تاسو ټول خپلو ارمانونو ته ورسئ. په خپلې کورنۍ پام کوئ، خپلو اهدافو ته پام کوئ او د خپلو ارمانونو دپاره مبارزه وکړئ. ښه وخت.